په سوشل میډیا تازه خبر دا دی چې د علیشا 007 په پلار داود شاه باندې قاتلانه حمله شوې ده. په سوشل میډیا باندې دغه خبر ښه ډیر وایرل شوی ده چې د علیشا 007 په پلار داود شاه باندې د خپل کور په مخ کې ډزې شوې دي او هغه یې هاسپیټل ته رسولی او اوس د کوما په حالات کې دی. دوستانو دغه خبر څومره رښتیا ده او څومره حقیقت لري او که نه؟ هو دا خبر بالکل رښتیا ده. په داود شاه باندې په پیښور کې قاتلانه حمله شوې ده او ډزې یې پرې کړي چې دا مهال شدید زخمی دی او د پیښور په الارج هاسپیټل کې د علاج لاندې پروت دی. دا مهال د هغه ښځه سونیا شاه او د هغه لور علیشا د هغه سره د الارج په آی سی یو وارډ کې ناست دي او وایي چې د داود شاه حالات ډیر زیات خراب دي. د کوما په حالات کې دی او د ډاکټرانو د ډیرو کوششونو باوجود هم تر اوسه هغه په هوش نه دی راغلی. د داود شاه ښځه سونیا شاه وایي چې زما په خاوند د حملې دعوه په جان حبیب او صدر اکبر خان ده. سونیا شاه وایي چې په همغه وخت صدر اکبر خان زما خاوند داود شاه ته ټلیفون کړی و، نو سمدستي د همدغه ټلیفون وروسته داود شاه بهر ووتل چې د وتلو سره سم په ده باندې فایرنګ شوي دي او زما خاوند داود شاه یې شدید زخمی کړی دی. د سونیا شاه همدا اوس له موږ سره خبرې وشوې او وی ویل چې دا مهال زه په هاسپیټل کې له داود شاه سره یم چې د ډاکټرانو لخوا هم تر اوسه هیڅ ځواب نه دی راکړل شوی او وایي چې داود شاه هم تر اوسه په هوش کې نه دی راغلی. خو دا لا معلومه نه ده چې د ده حالات به په راتلونکي 24 غنټو کې څنګه وي. او سونیا شاه موږ ته وویل چې دا مهال داود شاه په اپریشن تیټر کې د ډاکټرانو د درملنې لاندې دی. کله چې هم ډاکټرانو څه معلومات راکړ نو زه به هم ضرور له تاسو سره شریک کړم. دوستانو د داود شاه د حملې په اړه ستاسو څه نظر دی؟ نظر او انتقاد مو په کمنټ کې ضرور راته ولیکئ او د داود شاه د مرګ او ژوندي پاتې کېدلو معلوماتو لپاره زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.